انصاف هم وکئ او قضاوت هم وکئ. دا ویډیو خامخا را سره وګورئ. زه د زړه یو څو خبرې در سره شریکوم. لومړی دا ویډیو تاسې وګورئ. دا هغه پول ده چې فقط شپږ ورځې مخکې افتتاح شوی. تاسې وګورئ په ده باندې 20 میلیونه افغانۍ مصرف شوي دي. دا څو مصرف شوي دا به درته خو دوی وایي 20 میلیونه مصرف شوي دي. وګورئ دا بند اوبو وړی دی. دا بند چې اوبه وړي دا ځای را زوم کوي. وګورئ پکې چې تاسو ته په دې منځ کې کانکریټ ښکاري، تاسو ته سیخ ښکاري نه، یوازې شګې یوازې تیږې به درته ښکاري. فقط چوکاټ ورته جوړ کړی، منځ یې له تیږو او له خاورو له شګو ورته ډک کړی دی. دا د شپږ ورځې لا پې تېرې نه دي، سیلاب راغی دا اوبه یې وړل. ښه دا د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ لیزې بند دی، د اوبو بند دی چې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د برېښنا او انرژۍ وزیر هم د دې افتتاح لپاره راغلی و او دعوه دا شوې ده چې 20 میلیونه افغانۍ په دې مصرف شوي. قضاوت وکړئ په ده باندې 20,000 افغانۍ هم مصرف شوي دي. یعنې تاسې یقین وکړئ چې په ده 20,000 افغانۍ نه دي مصرف شوي. اوس خبره دا ده تاسې د نورې دنیا کې خو ګرځېدلي یاستئ، لیدلي به مو وي پل جوړېږي، کور جوړېږي، هر څه چې جوړېږي کلونه پیړۍ وخت نیسي، هغه نه ورانېږي تر څو دا خلک خپله ورته بم کړي بل مخې راوړي. ولې چې دا خلک خپل خاورې ته وفادار دي، خپلې جونګړې ته وفادار دي، خپلو خلکو ته وفادار دي. زموږ انجینر هم غل دی، زموږ هره کټګورۍ کې چې څوک راونیسي له ما نه بېرته تر ما پورې دا ټول غله دي. یعنې چې څونه یې وسه ورسېږي دا غلا کوي. خبره دا ده چې د دې ذره حساب باید واخیستل شي. د دې بند کې چې کوم ټیکهداران دي هغه باید راونیسي، کوم کارګران دي هغوی دې هم راونیسي چې تا د چا په امر مطلب داسې ډول کار کړی دی. هغه قراردادیان دې راونیسي چې دا قرارداد یې اخیستی. ښه دولت نه خو یا بیت المال نه خو تا 20 میلیونه پیسې وایستلې وا دې اخیستې، چېرته دې مصرف کړې؟ د باندې خو تا 1 لک هم نه دي مصرف کړي، د باندې تا 20,000 هم نه دي مصرف کړي. دا د دې خاورې مالکیت ده، دا د دې خلکو مالکیت ده، دا د دې خاورو د خلکو مال ده. دا نه د طالب مال ده، دا نه د جمهوریتي مال ده، نه د بل چا مال ده. دا د دغه ځورېدلي وطن د ځورېدلي ولس مال ده. مګر ته انجینر صاحب، ته ټیکهدار صاحب، ته قراردادي صاحب، ته راځې په دغسې لوبې کوې 20 میلیونه دغه په اوبو دې فکر وکړه 20 میلیونه افغانۍ دې په اوبو ویوړې. یوه مسله دا فکر وکړئ یو نمونه ده، یو پول دی، یو نمونه ده. دغسې د خلکو له ژوند سره لوبې کېږي، د خلکو کورونه دغسې جوړ شوي دي، دولتي ودانۍ دغسې جوړ شوي دي، ښوونځي دغسې جوړ شوي دي، پوهنتونونه دغسې جوړ شوي دي. د ټولو وضعیت به دی څو خبرې دي. یا خو دا ده چې ټیکهدار، قراردادي، جمع انجینر دا ټول غله دي، یا خو دا ده چې غیر مسلکي خلک یې دلته ګمارلي دي. یوه خبره به وي چې کوم یو حقیقت ده دولت اوس مکلف ده چې دا راونیسي او باید د ذرې حساب ترې واخلي او بیا یې ولس ته په ډاګ کړي چې دې کې انجینر غل و، دې کې ټیکهدار غل و او دې کې که قراردادي غل و، که خپله کوم دولتي چارواکی پکې غل و.